I am the first Pashtun users of the newly launched app Threads by Meta and Mark Zuckerberg. مطلب دا چې زما داوا دا چې میټا یا مارک زکربرګ چې کوم نوې اپ لانچ کړی دی سوشل میډیا اپ د تھریډز په نوم باندې په دې باندې زه اولنې د ټولو نه اول پښتون یوزر یا اکاونټ جوړونکی ما یا اکاونټ فعالونکی ما دا نه صرف زما داوا ده بلکې د دې پورا جانچ پړتال ما کړی دی د دې شاته فیکټس دي او زما چیلنج هم دی چې زما نه وړاندې په تھریډز باندې کمبل پښتون نو دا غي وجه دا چې تھریډز باره کې د ډیر وخت نه خبرې کېدې د تیر دوه هفتو نه خدا ماحول ګرم و چې ډیر زر دا لانچ کېدو والا دی خدا و چې ابتدایي طور خبرونه دا و چې دا به صرف یو اس کې لانچ کېږي بیا هغه بیګا یا نن سهار د شپې 2-3 بجې هغه اعلان وکړو چې موږ دا لانچ کو مارک زکربرګ په فیسبوک چې څنګه پوسټ کو چې تھریډز موږ لانچ کو تھریډز اپ دا مایکرو بلاګینګ اپ دا موږ لانچ کو ستدي خصوصیات څه دي غیله راځم خپل خپل داوی باره کې خبره کوم نو چې څنګه هغه دا پوسټ کو نو فوري ابتدایي او څو کسانو کې به شاملوم چې انسټاګرام اکاونټ خو ما الریډي لره او دا غي کې بیا لګ اپډیټ کولو او دا غي سره دا تھریډز بیا تړلې تھریډز اپ ډاونلوډ کولو ولته د انسټاګرام د معلوماتو په بنیاد باندې خپل اکاونټ جوړولو او فعال کولو نو زه اولنې پوښتنه یو خدا زما داوا ده بل خبره ده چې تھریډز د څه شي اوس راځم د خبرې ته ولې راغې ولې ضرورت محسوسيږي ټویټر چې کله ایلن مسک غسته دی نو خیال داو چې دی با ترانسپیرنسي او اسانی راولي خو بهر حال وخت په وخت د پیډ یا د ویریفاید سرویس په نوم باندې پیسې اغستل بیا لیمیټیشنز لګول بیا دغه سي هغه خلکو ته چې هغه پیمنٹ یا کولې نشي یا اپورټ کولې نشي یا د پروسس دومره ګرانی زموږ لپاره انټرنیشنل ترانزیکشن د ډیرو ملکونو نو یا هغه وجه باندې نو هغه بیا ایکسسټر لیمیټډ وو کسه چې هغه هم لګیا دی د سپیمینګ یا د فیک اکاونټونو خلاف یو مجاهده کوي یا یو سټرګل کوي خو بیا هم یو مشکل زموږ غوندي خلکو د پاره وو چې وخت په وخت هغه لیمیټیشنز لګي قدغنونه لګي بندیزونه لګي نو داسې ضرورت خلکو ته محسوسېده چې واقعي بل یو ډیجیټل کمپنی یا ډیجیټل اپ تراشي چې هغه د دې مقابله وکړي شي د ټویټر او دغه سي مایکرو بلاګینګ ټویټینګ ریټویټینګ ریپوسټینګ او په دې باندې نه صرف د 1500 لفظونو مایکرو بلاګینګ من کولای شو بلکې د 15 منټو ویډیو هم شیر کولای شو اکاونټ یې کنیکټډ وي د انسټاګرام سره تړلې وي او انسټاګرام بیا د فیسبوک سره تړلې وي نو دا د آل ان ون چې کوم اپ وخت په خبرې کیږي تصور نو دا غي ډیر نږدې یو خطا تصور دی ځکه چې دا ټول به یو بل سره تړلې نو هغه سوشل انټریکشن او سوشل میډیا چې کوم اپس دي نو هغه په یو آی ډي باندې یو نمبر باندې یو ایمیل باندې یو پاسورډ باندې بنده لاګین کولی شي او د اپ څخه زیات استعمال او هر ځای کې خوره وره ډیټا یا ډیر زیات اپونه ډاونلوډ کول او بیا د ډیرو اپونو هغه کم پاسورډ یا داسې څونه یاد ساتل هغې نه به مونږ خلاص شو نمبر 1 دا ورو دا سفر هغې ته روان دی چاینا کامیابۍ سره په چاینا کې یا ځینې نورو ملکونو کې دا تجربات کیږي خو دا چې کوم لیمیټیشنز کوم ریسټریکشنز یا کوم پیمنټس او پیډ سرویسز افر کول ټویټر او بیا اشتهارات عملته ډیر زیات سیوا شو دي تیر ورځو کې ښکارېده چې کمنټس کې به هم اشتهارات نو دلته فی الحال نه اشتهارات ته په تھریډز کې تھریډز دا د فیسبوک د میټا کمپنی یو بل پروډکټ دی چې سیم ورکینګ دی آلموست لایک ټویټر یعنی تقریبا د ټویټر سره بیخي نږدې سہولت خو ان پیډ بغیر اشتهاراتونه فی الحال ښکاری داس کتابه بغیر اشتهاراتونه ساتي ځکه چې د دې په وجه فیسبوک ته انسټاګرام ته هم خلک تلی شي یا خلک انسټاګرام اکاونټ فعال کوي نو هغه د ایډورټایزمنټ ریوینیو هغوی په بله طریقه هم اخیستی شي خو فی الحال دی کې ایډورټایزمنټ نشته اشتهارات نشته انټرفیس یې ډیر آسان دی یعنی ډیر سمپل دی او ډیر کنوینسینګ دی او ډیر یوزیبিলিټي یا یوزر ایکسپیرینس چې دی نو هغه ډیر زیات خوندور دی پاکستانیان بیا وروسته ظاهر خبره زه د شپې 2-3 بجې لاګین شوم لګ اپ شوم یا ساين اپ شوم بیا اوس ښاغلی خان صاحب او دغه سیاسي خلک او لوی سیلیبریټیز چې کوم دي هغه راغلي دي دا څومره په تیزۍ سره ګرو کیږي نو ایلن مسک اوس نه یو مارک زکربرګ د اوس نه یو نیمه ګنټه وړاندې ټویټ کړی و پوسټ کړی و تھریډ یې لګولی و چې په تیر 8 غنټو کې 10 میلیونه خلک راغی اوس په دا تعداد 40 میلیون ته رسیدلی دا لا ورځ نه ده پوره
شواروز چې کېږي نو یې امکان دی چې د 100 میلیون نه د دې یوزرز واوړي یعنی په 24 اورز کې. نو دا ډېر تیز ترین مقبول کېدو والا ایپ دی کوم چې ډېر په تیزۍ سره خورېږي. ا دې نه وړاندې تاسو د چیټ جی پی ټي 1 میلیون یوزرز چې نو هغه فکر کوم په 15 ورځو کې وو، خو دلته په 15 غنټو کې د 130 میلیونو پورې خلک راغلي دي او 24 اورز کې زما یقین دی چې دلته به راځي په 100 more than 100 millions. کدا 24 اورز کې نه نو 36 یا almost 40 اورز کې خدا بيخي یقیني ده چې دومره ډیر خلک براشي. او ظاهر ده چې دې کې کمې به شي لکه دې کډی هم نشته، ډایرکټ میسیجز آپشن نشته، دا پکې نشته چې ټرندز دغه یو څو سیزونه چې هغه د ټویټر نه لږ مختلف دي، خو ظاهر خبره ده د یوزر فیډبیک او یوزر ایکسپیرینس د هغې په بنیاد به دې وړاندې فیصله کوي او بیا به سیزونو کې چینجز هم راولي. خو زما دپاره ډېر ښه او انټرسټینګ تجربه ده که څه چې مقامي خلک پکې کم دی، مقامي خبرونه اداري څنګه چې موږ په ټویټر باندې فالو کوو. او فیسبوک نسبتا د ټویټر مقابله کې دا سیزونه ځکه ښه مینیج کولی شي چې که ډېر ښه ایپونه هم وي خو او د فیسبوک نه مخکې هم سوشل میډیا ایپس راغلي وو، خو د ټولو په مقابله کې چې تر اوسه پورې په 13 15 یا 20 کاله کې کم ایپ په کامیابۍ سره یا موږ ورته ویلی شو چې مور د ټولو ایپونو او مور پاتې شوي ده نو هغه فیسبوک دی او بیا د هغې انسټاګرام او سنیپ چیټ او د هغې سره چې کوم دغه تړلي نور څیزونه دي میټاورس وغیره. نو بیا دا اوس هم په لیډینګ پوزیشن کې ده که څه چې تېر کال 2022 کې دې ته ډېر تاوان طوفان هم شوی و، لاس ورته هم شوي، د خلکو رجحان هم کم شوی، خو د خلکو د اټریکټ کولو لپاره د مارک زکربرګ سره به هر حال سامان او آیډیاز چې کوم دي نو هغه شته. که څه چې دا آیډیا به تاسو ته ښکاري چې د کاپي لګولې ده په ټویټر باندې یا په ایلن مسک باندې، خو دی وایي چې دا به د هغې مقابله یا ټویټر کیلر موږ دې ته ویلی شو ځکه چې دوی به چارج کوي نه او کم سهولتونه چې هغې ورکول نو هغه به د هغې نه په ښه طریقه د اسان انټرفیس د اسان طریقه باندې په اسان یوزر ایکسپیرینس سره دوی ورکوي. نو دا به یو نور خوندور خبره. یو بل دا ده چې کمپیټیشن کېدل دا ښه عمل دی په سوشل میډیا ایپس کې د ژوند په هر محاذ کې، مارکیټ اکانومي کې سپیشلي چې څومره کمپیټیشن وي نو دومره سروسز او پروډکټس هغه خلکو ته نیرو ډاون کېږي او خلک انتخاب بیا ښه کولی شي. دا د مارکیټ اکانومي یو بهرحال یو مثبت اړخ هم دی، که څه چې دا بیا فلسفیانه بحثونه دي چې مارکیټ اکانومي یا د مقابلې دا دوړ چې کوم دی نو دا امتیاز پیدا کوي، مناپلي پیدا کوي، واټ ایور چې څه وي هغه نورې جدا خبرې دي. خو ټیکنالوژي کې خو چې څومره کمپیټیشن راځي نو دا خلکو ته د ګټې وټې او دغسې بیا د خلکو ته د ویزیبیلیټي او د اظهار رایې د ازادۍ نورې بلا او ډېرې خوندورې موقع په لاس ورکوي. نو د دې نه صرف استعمال پکار دی بلکې د هر څیز په استعمال باندې څومره حده پورې چې زموږ ضرورت وي یا موږ پوهېږو چې دا زموږ په ښېګړه راتلی شي باید ځان پوه کړو او په تلو تلو کې بیا خپل اخري دعوه تکرارومه چې په تھریډز باندې زه اولنی یوزر یا اولنی اکاونټ هولډر یا اولنی اکاونټ کریټر یم چې پښتون زما نه وړاندې ماته نه ښکاري او که څوک وي را میدان ته دې شي د هغې وداره چې دغلته رجسټریشن زما خیال دی چې د هغې ټایمینګ یا د هغې ډیټ وغیره چې کوم دی نو هغه ټریس بیک کېږي یا موږ ټریس بیک کولی شو. نو ځکه چې ما within an hours یعنې within an hour دا مطلب چې په یوه ګنټه کې دننه څنګه چې دا لانچ شوی دی نو I created my account یا I signed up نو زه ساین اپ شوی یم نو ځکه په دې بنیاد دا وکړم او دغه دوران کې مې نور بیا سرچ کړي دي داسې ممکنه دا کی ورډز او ما ته څوک په لاس نه دی راغلی د دې جیوګرافي نه هم یا د دې ژبې سره تړلی یا د دې قسم بایو سره چې هغې نه ښکاري چې دا پښتون دی چونکې دا په نظر نه دي راغلي نو ځکه زه دا دعوه کوم او دا دعوه که خدای ژوند راکړه نو زه 50 کاله بعد هم کولی شم چې زه اولنی پښتون یم چې په تھریډز باندې ساین اپ شوی یم. د وخت راکولو د اورېدو ملګرو سره د شریکولو بهرحال مننه.